بیع د سرو زرو په سپینو زرو بدینن دا څرنګه ده؟ حضرت عمرو د ابي منهال نه روایت نقل کوي چې دی وی د ما یوه شریک سپین زر په پور باندې د حج تر موسمه خرڅ کړي وو. چې راغی ما ته وویلې چې هغه زر خو مې خرڅ کړه په پور تر وخته د موسم د حج پورې. ما ورته وویلې دا خو ناجایز ده. خو اوس مې ویلې چې په خلاف الجنس خرڅېږم خو لاس په لاس به وي. ده راته وویلې په عذر کې، خو په بازار کې مې خرڅ کړه هېچا هم اعتراض را باندې ونه کړ. وایي د دغه ځای نه معلومیږي چې د صحابهو په دور کې د بازار تجاران د تجارت په مسایلو پوه وو، علما و، جاهلان نه وو. ځکه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یغ به وایي بازار کې اعلان کوه چې چا چې مسایل د تجارت نه زده موږ په بازارو کې د سودا نه کوي، د موږ مالونه را خرابوي، تجارت به د شریعت خلاف وکړي، بیا به هغه خلک په حرامه نفقه باندې لګیا شي. وروسته دی ویي چې دا خو مې شریک ته دا خبره وکړه. بیا زه ورغلم حضرت براء ابن عازب رضی الله تعالی عنه ته، د هغه نه مې پوښتنه وکړه چې د ما شریک زر په پور خرڅ کړي دي د حج تر موسمه، دا څنګه ده؟ دوی ویلې پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې مدینې منورې زادهها شرفن ته راغی په موږ کې دغه قسم سوداوې وې، خو نبي علیه السلام ویلې چې نه، چې لاس په لاس یې سره زر په سپینو زرو خرڅول پروا نه لري که زیادت وي پکې هم، خو چې پور شي ربا ده. خو بیا براء ابن عازب راته ویلې چې ورشه زید ابن ارقم رضی الله عنه ته د هغه نه په دغه مسله کې پوښتنه وکړه. د هغه کاروبار د نبي علیه السلام په وخت کې تر ما غټ تجار و، نو غټ تجار ته به ډېر مسایل معلوم وي، ځکه تجارانو باندې خو علم د تجارت فرض ده. بیا ورغلم حضرت زید ابن ارقم رضی الله تعالی عنه ته د هغه نه مې پوښتنه وکړه. دا دوم روایت کې زید ابن ارقم راته ویي چې ورشه د حضرت براء نه پوښتنه وکړه، هغه تر ما اعلم دی، هغه ده ته حواله کړم، دی مې هغه ته حواله کوي. خو ثم قالا بیا دواړو ګډ حدیث راته وویل چې نبي علیه الصلاة والسلام سپین زر په سرو زرو باندې په پور خرڅول د دغه نه منع وکړه. لاس په لاس د ده حدیث مبارک نه د صحابه و عظمت شان یو عجب حال وایي معلومیږي. یوه طرف ته د صحابه و تواضع ګوره، هر یو عجز کوي، بل مولوي صاحب ته ورشه دا پوښتنه د هغه نه وکړه، تر ما ښه پوه ده. تواضع وپکې وایي، یو عدل و انصاف وپکې د چا حق پېژندو چې دی د څومره مقام چښتن ده. ګوره حضرت براء ورته دی په تجارت کې تر ما مخکې و، تجارت یې غټ و، نو علم یې تر ما ډېر ده په دغه باب کې. دریم استظهار د عالم په مسله کې د ځان ملګری پیدا کول چې د بل عالم نظر هم شریک شي. ما ته خو په کتاب په حواله دا مسله داسې معلومیږي، خو پلانکی مولوي صاحب ته ورشه یا مفتي صاحب ته ورشه، هغه تر ما ښه عالم ده چې هغه دغه مسلې پوښتنه تر وکړه. مطلب یې څه وي؟ مطلب دا وي چې رایې کې تایید موجود شي، بل عالم رایه هم ورسره موافقه شي د دغه سره. نو وایي صحابه و حسد نه درلود یو د بل سره، صحابه کې تواضع وه او د انصاف و د قدر پیژندنه و، هر څوک یې پیژنده په خپله رتبه کې، او په باب د مسایلو کې استظهار کوو، بل عالم د ځان سره ملګری کوو. د شمس المشایخ الحاج خلیفه صاحب دین محمد دامت برکاتهم العالیه د واټس اپ شمیره 0029311 90 11 222.